سلامونه او نیکی هیلې د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې په تیرو کې تر طلاق وروسته د کتاب 3 کیسې راسره اورېدلې وې. له ملتیا مو ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا زه له یو نوي ناول سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضر شوی یم. دا ناول د وبا ورځو کې مینه نومیږي. محمد احسان علي شفیق د دغه ناول لیکونکی دی او د ناول محتوا په افغانستان د شوروي د سرو لښکرو د یرغل کیسه ده. دا چې په دې کیسه کې څه دي تاسې نن شپه لومړی برخه اورئ. د وبا ورځو کې مینه ډېره حیرانونکې ده چې ووایم هغه څنګه په ډارونکې بڼه خپله ژبه رایستلې وه او سترګې یې سپینې اوښتې وې. پښې په هوا کې زنګېدې او څېره یې سپینه ګرځېدلې وه. هغلته مرګ سخت نه و خو د نویت په اړه یې فکر تر ټولو ځورونکی و. ما په ډېره سړه سینه او ارامو مغزو د اتماتوف راځوړن جسد ته لیدل. هغه د ډېر جبر او فشار کیسه کوله. افغان ملګري وویل دغه یو ساعت مخکې هغلته په یوه ګوښه کې ناست وه. ما وویل مړی راښکته کړئ او له تشنابه یې راوباسئ. عسکرو له تیرانو پړی راخلاصوه. زه راووتم. د پیښې په اړه مې فکر کوه څنګه یو ځوان سرتیری له هغه ټولو هیلو سره چې لري یې ځان راوزړوي. خو په عین حال کې مې فکر کاوه چې دا یوه معقوله او په ځای پرېکړه وه. په دغه ځورونکې جغرافیه کې د هرې خوړونکې شپې په پرتله مرګ ډېر آسان و. خو څنګه مو منلی وای چې دا یوه ځان وژنه ده. پوسته کې وژونکې خاموشي مسلطه وه. خپلې کوټې ته لاړم، کېناستم او فکر مې په کار واچوه. ډېر احتمال د دې دی چې افغان ملګرو د هغه وژلی وي. خو هېڅکله ما د خپلو عسکرو داسې سلوک نه ولیدلی چې له یو بل سره یې د کرکې بڼه لرله. ما د ده په وړاندې د یوه لوی مسؤلیت احساس کوه او هره شیبه د حقیقت د میندلو په لټه وم. خپل عسکر مې راوغوښتل او ومې پوښتل وروستی وار اتماتوف چا او چېرته ولید. افغان ملګري فکر کوم نوم یې حبیب و. وویل د موټر ټایر ته یې تکیه وهلې وه. ما د ورنږدې کېدو هڅه ونه کړه. شوروي ملګري الیکس یې خبره ور پرې کړه. ویې ویل صاحبه فکر کوم له پرون راهیسې په یو څه پسې ګرځېده. ټولو ملګرو ته معلومه ده چې له هغه نه پوښتل د وخت ضایع کول دي. نو ځکه ما هم ونه پوښته او فکر کوم له ما نه به وروسته هېڅ چا هم نه وي لیدلی. هر کله چې هغه تشناب ته ننوت ما ولید. ما وویل ښه څو بجې دې ولید؟ صاحبه 9 بجې به وې، یعنې یو ساعت وړاندې له هغه سره څه شی و؟ نه تش لاس و. ما وویل سمه ده لاړ شئ، خو هر څه ته فکر کوئ جدي. له تشریفاتو وروسته ووتل. ما فکر کاوه او تقریبا دغه پرېکړې ته نږدې شوی وم چې ووایم اتماتوف ملګري په خپله ځان وژلی. هغه یو اروایي ناروغ و او موږ ټولو د ده دغه ستونزه درک کوله. له هېچ چا سره د قانوني خبرو د باندې نه بود. ټولو عسکرو به قانوني باله. د دغه نوم په اورېدو به له ځان سره وډونګېد. خو کوم عکس العمل به یې نه ښوده. هېڅ چا هم د ده په شونډو مسکا نه وه لیدلې. تل به یې شونډې چاودې او تنده ګونځې وه. اروایي نارامي تر وروستي بریده رالاندې کړی وه. د 1906 په ژمي کې چې یو کرکجن موسم و او سړي ته یې ډارونکي خیالونه په ذهن کې ورګرځول. موږ ټولو ولیدل چې هغه ځان ته د پوستې د یوازیني امام په تیرانو کې پړی راځوړن کړی و او ساه یې بنده کړې وه. زموږ په ټولو عسکرو دغې پیښې یوه ډېره بده اغېزه وکړه. خو تر ټولو زیات چې څوک اغېزمن شو هغه الیکس و. ما هغه څاره. هر کله چې د اتماتوف راځوړن جسد او راوتلې ژبه ولیده څېره یې سپینه واوښته او یوه مړي ته ورته شوه. له هغې ورځې وروسته مې ځانګړی پام پې ساته او له کلکې څارلې لاندې مې نیولی و. موږ ماښام مهال د اتماتوف ملګري بستره ورټولوله. هغه یو وصیت لیک لیکلی و او بیا یې له بالښت لاندې ایښی و. هغه فقط دومره لیکلي و لطفاً مور ته مې ووایئ چې د یو اتل په توګه مړه شو. دا ډېره دردونکې وه.
موږ په افغانستان کې داسې ډېرې پیښې لرلې، باید ووایم چې په افغانستان کې هر څلورم وژل کیدونکی شوروي د دښمن له لورې نه بلکې خپل منځي ډول وژل کېده. ما مخکې هم وویل چې ځوانکی اتماتوف له قانوني او عسکري خبرو د باندې نه بود. یوه ورځ چې موږ ستړي وو هغه وپوښتلم موږ له چا سره جګړه کوو؟ زه لږه شیبه غلی وم او بیا مې ویلي وه موږ د هغه چا خلاف جګړه کوو چې د لوی شوروي خلاف جنګیږي او انقلاب ته ګواښ پیښوي. هغه ویلي وه نو انقلاب ته څوک ګواښ پیښوي؟ آیا دا هغه افغانان نه دي چې موږ یې څنګ تر څنګ د دوی د ساتنې او ښېګڼې لپاره جنګیږو؟ په کوم اساس سره موږ کولی شو هغوی سره بیل کړو؟ هغه رښتیا ویل. موږ څنګه کولی شول وړه او مالګه جلا کړو؟ هر وخت به مو ګوتې په ماشو وې. موږ نه پوهېدو چې څوک موږ ته خطر پېښولی شي. موږ نه پوهېدو چې څوک زموږ ملګري دي. یوازې مو د خړو د ریشیو او پټکیو په اسانه نشول سره بیلولی. که نه له موږ نه خو کرکه د ټولو په سترګو کې برېښې ده. ما د هغه د پوښتنې په ځواب کې ویلي واره وخت ګوته په ماشه نیسه. هر کله دې چې له چا کرکه احساس کړه وپوهېدې چې د څه بدو پلان لري نو مخکې له دې چې څه در پېښ کړي اوسپنیزه مرمۍ له سینې ور وباسه او ور وښیه چې د شوروي مور شیدې مې رودلې دي او هېڅکله چاته سر نه ټیټوه. خو اوس موږ اتماتوف نه لاره. اپریل خوږه هوا، خو موږ د جګړې بوی سپږمو ته تېروه او د بارودو لوګی مو تنفس کوه. موږ کندهار ښار ته څیرمه په یوه وړه پوسته کې خپل لومړنی افغانۍ پسرلی لمانځه. تر دې وړاندې چې افغانستان ته راشو فکر مو کاوه چې د دغه هېواد شنې درې، پراخ ډاګونه او لوړ غرونه به راته د مینې او ورورګلوۍ غیږ پرانیزي. خو داسې نه وه. دغو ټولو شیانو موږ ته په کرکه کتل او په تحقیرونکې بڼه یې په موږ پسې چغې وهلې زموږ له هېواد نه ووځئ. موږ غوږونه کڼول او هڅو ته مو دوام ورکوه چې د جګړې بڼه یې لرله. سخته او ښکاره د همدغه اپریل په منځ کې په یو واړه کلي کې عملیات پلان شول. مجاهدو دولت ته سرخوږی پېښوه او بیا به د همدغه کلي په کورونو کې پټ شول. په قوي ګمان دوی د همدې کلي اوسېدونکي وو. موږ عملیات د شپې پلان کړل او سمدستي په دوو زغروالو ګاډو او د دوو ټانکونو کې د کلي په لور وخوځېدو. موږ د دغه ښار جنوب لوري ته تلو. له ښار نه وژونکې چوپتیا غېږه راچاپېره کړې وه او د ګوند حاکمیت براله چغې وهلې. دا تاریخي ښار چې د ډېری افغان شاهانو ټاټوبی یاد شوی اوس د جګړې لمبو رانغښتی وه او د دغه ښار تیاره اسمان د نورو کیدونکو پیښو لیدونکی وه. آن له افغاني اسمان هم د جبر او ظلم بوی راته. هر څه روحانیت ته عقیدت درلود او دا ټولنه په یوه بې بنیاده روحانیت او منځتشو نظریو ولاړه وه. غوښتل مې په دې بې پایه تیاره کې چیغه کړم چې ای تاریخي ښاره او د برم کلاګانو خپل ار ته غېږه راټوله کړئ او موږ ته د ارامۍ او سکون یو خوب راکړئ. خو ویرېدم هسې نه چې زما چیغو ته غوږ ونه نیسي او راته ووایي چې ته د دې زیږې خاورې لیاقت نه لرې. ما هره شیبه دوه سترګې خلاصې او ګوته په ماشه ساتله ځکه په دې خاوره کې هر وخت د هر څه د پیښېدو امکان و. ورو ورو د شپې په لکۍ پسې تړلی لمر د قندهار ختیځ ته راپورته کېده. سپېدې چاودلې او موږ خپل منزل ته رسېدلي وو. موږ فکر کاوه چې زموږ د ژوند ترخه شپه به هم همدا ډول لمر ته ځلیږي او ژر به د روښانه سباوون بڼه خپلوي. خو موږ نه پوهېدو چې زموږ د بدمرغۍ شپې د طبیعت د شپو په پرتله ډېرې اوږدې دي. د تیارو له اسارته خلاص سباوون د مجاهدو او د کورنیو سترګې ور پرانیستلې او یو نوی ګهیز پایل شو. خو دا ځل بیل ګهیز و. په هغوی زیری وشو چې محاصره دي او باید خپل ټوپکونه ښکته کړي. زموږ عسکرو په پرله پسې ډول په لاوډ سپیکرونو کې نارې وهلې او اشرار تسلیمۍ ته رابلل. هغوی تازه تازه د اعضاو د مینځلو لپاره راپورته شوي وو. د هغوی په بدن کې داسې روحانیت نه و پیچکاري شوی چې د شاته تللو لار دې ور وښیي. د ټوپکونو نلونه یې زموږ په لور راواړول او له خپلو غارونو یې ډزې راپیل کړې. له دې سره د ګهیز سخته جګړه پیل شوه.
او په کوچني کلي کې د لمر هرکلی په ډزو وشو. موږ محاصره تنګوله او له تعرضي ډزو سره وړاندې تلو. زه له خپلې لومړنۍ ډلې سره د متقابلو ډزو د منبع په لور ورنږدې کېدم. نورو افغاني او شوروي ملګرو پوښښ راکاوه. ټانګونه هم فعال وو او د لاسي بمونو کلیانې هم په مځکه لوېدې. موږ له هر څه سره سره په دې تمه وو چې مجاهدین به مقاومت پرېږدي او ټوپکې به په مځکه وغورځوي، خو موږ تېروتلي وو. په هغوی مو محاصره ورتنګوله او دا خبره نوره هم ورته روښانېده چې مرګ یې رانږدې شوی دی. په زړونو کې د ازادۍ هیلو په سرو سکروټو کېنولي وه او د لیونیو غوندې بې سر او بې پښو ډزې کولې. هره خوا مرمۍ ورېدې او په شاوخوا کې سرې لمبې خوټېدې. دا د افغانانو د جګړې یو تصویر و. خو موږ وړاندې تلو او په یوه جاغور پسې مو بل تشاوه. موږ له خوبه د تازه راکېناستلو ماشومانو او زناورو وارخطا چیغې اورېدلې چې د جګړې روان حالت ته یو ځانګړی میوزیک جوړوه. افغانان یو په بل پسې لګېدل او په مځکه ولوېدل، خو زموږ مسلکیان د جګړې په ځغلولو پوهېدل او کم تلفات راوښتل. یوه شېبه ډزې ورو شوې او ودرېدې. موږ ټول دفاعیان وژلي وه او د هغو کلاګانو دروازې مو ورماتې کړې چې افغاني غرور وزره پرې غوړولی و. له کاره وتلي سپین ږیري، ښځې او واړه پاتې وه. د ټولو په سترګو کې یوه خبره لوستل کېده: زموږ له هېواده ووځئ، تاسې یرغلګري یاست. موږ په یوه وړه او زاړه کور ورننوتي وو. یو ملګري مو وویل: اوف، دلته د وضو څه بد بوی دی. ټوپکونه مو مخامخ نیولي وو او هره شېبه دې ته تیار وو چې ډزې وکړو. موږ باید په همداسې و چاپېریال کې چې د کورونو بامونه یې رانړېدلي وي او هره خوا لمبې بلې وي ډارېدلي وای. دغه کور دوه د اوسېدو خونې او یو د اور کوټه یا اشپزخانه لرله. د اوسېدو د یوې خونې چت رانړېدلی و او لا یې هم د بارودو بوی ته. د اور له کوټې د سوځېدلو غوښو بوی راغی. له خپلو عسکرو سره ورتاو شوم. موږ هلته ولیدل چې یوه ځوانه ښځه څو ډزه په ملا لګېدلې وه او په بل نغري چې لویه میسي چایجوشه پرې ایښې وه ورډنګه وه. اوس موږ کولی شول د هغې د غوښو د سوځېدلو غږ هم واورو چې دا یو کم یافته میوزیک و. د هغې یوه پښه تر زنګانه لشکېدلې پرتاګه راوتلې وه. ما هغه ونه لیدله، خو اندامونه یې د نارینهو په څېر وه. د ښځې په ملا باندې را روانو وینو څومره چې کولی شول د هغې پلاستیکي بوټونه ډک کړي وه. زه یوه شېبه غلی ولاړ وم. بیا مې له ځانه وپوښتل: آیا دا رښتیا یوه په اصولو ولاړه جګړه ده؟ عسکرو ته مې وکتل. کیدای شي هغوی ته هم په زړونو کې یو شی ورګرځېدلی وي. ما فکر کاوه چې د هغوی په زړونو کې به د لطافت سمندرونه ایشي، خو داسې نه وه. د جګړې اور هغه وچ کړي وه. زه یو شي ولړزولم. یوه تقریبا 14 کلن ماشوم له تناره نه سر راپورته کړ. جړ ویښته، غنم رنګ پوستکی او برګې سترګې یې لرلې. ډېره ګرانه وه چې پوهېدلی وای هغه په داسې وخت کې څه غوښتنه لرله. هغه د خپلې مور بېروحه جسد لیده او د هغې د غوښو د سوځېدو غږ یې هم اورېده. کیدای شي په همدې دومره تنګه موده کې هغه د خپل تیاره راتلونکي په باره کې فکر کړی وي او د بې پلار او بې موره ژوند راتلونکي ترخې شیبې تصویر کړي وي. کیدای شي ما فکر کړی وي چې ورشم له لاسه یې ونیسم، له تناره یې راوباسم او ورته ووایم چې راځه راتلونکی بدل کړو. خو زموږ پاتې کېدل هلته مشکل و. د نورو کوټو د لیدلو لپاره راووتو او ماشوم مو له خپلو ټولو هغو هیلو سره چې لرلې یې پرېښوده. زموږ عسکرو ډزې کولې او د لاسي بمونو د ډزېدو غږونه هم راتلل. موږ په همدې غږونو کې ورک وو چې یو ناڅاپه د تناره له کوټې ضربه وشوه. موږ د ځانونو د دفاع لپاره یو کونج او بل کونج ته منډې کړې. زموږ یو شین پوښی عسکر په انګړ کې پروت و او د ژوند وروستۍ سلګۍ وهلې. هغه د اوبو غوښتنه کوله، خو موږ د هغه دغه وروستۍ غوښتنه نشوی ورپوره کولی. یوازې دومره مو ویل: وزغمه، لاسي بم وغورځوه. ما مې عسکر ته امر وکړ هغه بم وغورځوه. د تناره د کوټې بام ولړزېده.
او د یوه تازه ځوان شوي هلکي د درد کړیکه مو واورېده. د تناره کوټه په لوګیو کې پټه وه او شاوخوا یې نور هم داسې ښودله چې په جګړه کې ښکېله ده او ځپلې ده. ارامي خپره شوه خو فضا له دوړو ډکه وه او د روانې جګړې کیسه یې کوله چې څومره خطرناکه ده او څومره بد عواقب لرلی شي. موږ د ماشوم زړورتیا او په هغه کې د غچ د راپارېدلي احساس عملي بڼې ته حیران وو. دا په رښتیا سره حیرانوونکې وه. موږ 2 عسکر د مړي سنبالولو ته پرېښودل او خپله زه د نورو کوټو د لیدلو لپاره روان شوم. زه له خپلو عسکرو سره یوې کوټې ته ننوتم. کوټې ته له بهره لوګی راننوتی وه خو روښانه وه. اورېدل مې چې په کوټه کې څه دي. د کوټې له منځه د یو ماشوم د ژړا غږ راته. هغلته په تیرانو کې زانګو راځوړنده وه او ماشوم ترپکې پکې وهلې. دومره د یادولو وړ پیښې څنګه په یو وخت منځته راځي؟ ماشوم له ویرېدونکو غږونو ویرېدلی و او مور یې غوښته خو مور یې موږ انټر ناسیونالستانو وژلی وه. ورنږدې شوم، لږ غلی شو خو وروسته بیا ناقراره شو. ژړل او د ځان د خلاصولو هڅه یې کوله. کرغېړنه جګړه هغه وخت پیل شوې وه چې لا دا ماشوم نه و زېږېدلی او د ده تر زړېدو یا د ده د لمسیو تر زړېدو یې دوام کاوه. ما وویل افغان ماشومه موږ تا ته ښوونځي او سرک جوړوو. هغه ژړل. زما په زړه کې پرله پسې دا پوښتنې ګرځېدې موږ په څه ډول یوه جګړه کې ښکېل یو؟ آیا دا رښتیا یوه په اصولو ولاړه جګړه ده که څنګه؟ ځواب مې نه شو ویلی او د افغان ماشوم په زانګو مې لاس ایښی و. هغه مې په زانګو کې پرېښود او په پوره احتیاط او بیدارۍ د غنایمو د ټولولو لپاره وخوځېدو. زما د لاس لاندې ډېر شمېر کسانو غاړو ته ټوپکونه اچولې وه. د ټولو پالل او ډوډۍ ورته رسول دا زما په غاړه وه. موږ تقریبا 15 ساعته ټوپکونه او ټانګونه ډزولي وه. ستړي او وږي وو. لمر په نیمایي اسمان کې ځلېده او موږ د کندهار له خامه او خړو سرکونو پاخه سرک ته راپورته شوي وو. د جګړې ګرد مو په ځانونو او موټرو احساساوه. ان ځینې خو کیدای شي په زړونو هم احساس کړی وي. روان وو او د خوړلو په باب مو فکر کاوه. یو وخت مو له لرې په یوه را روانه لارۍ سترګې ولګېدې. موږ پوهېدو چې لارۍ له خوراکي شیانو ډکه ده. موټرې مو ودرولی. زه له 2 عسکرو سره راښکته شوم. کله چې لارۍ زموږ خواته راورسېدله ومو دروله. افغانی موټروان مو په زوره ترې راښکته کړ. لارۍ له هندواڼو ډکه وه. د دواړو لورو یوه خبره زده وه. موږ ویل راښکته کوئ؟ افغان ویل لطفاً بس دی، دا زما روزي ده. لطفاً نور بس دی. لطفاً دا زما د ماشومانو روزي ده. لطفاً. زموږ عسکر لارۍ ته ورختلي وو او هندواڼې د یو بل په مرسته راښکته کولې. ما ته هم هلته معلومه شوه چې یرغلګر یو. خو څه مو کړي وای؟ لوږه وه. یوازې زه نه وم وږی، نور ډېر پوځیان وو چې معدې یې تشې وې او په تشه معده خو د افغانانو د انقلاب ساتنه نشوی کېدای. افغان کېدای شي د انټرناسیونالیست کمونیزم او هیومنیزم په باره کې فکر کړی وي او د هغه په باره کې بېلابېل شیان په ذهن کې ورګرځېدلي وي او هغه به یې له هغه څه سره پرتله کړي وي چې د سترګو په وړاندې یې تېرېدل. افغان موټروان ناهیله تش موټر ته وخوت. د موټر ټایرونه کرار کرار اوښتل او زموږ له سترګو پناه کېده. موږ د افغان هندواڼې یو بل ته ویشلې او په دې ډول مو د افغانانو د انقلاب ساتلو ته انرژي برابروله. میلیونونه خلک د هغه چا له لورې کډوال شول چې ویل ترقي پلوي دي. لکونه خلک د هغو خلکو له لورې ووژل شول چې ویل د تعلیم او بیارغونې پلوي دي. دا د وخت تېرېدل وه او د وخت تېرېدلو سره شورویانو په افغانستان کې خپل اهداف او حیرانوونکې کړنې نشوی پټولی. افغانستان د سړې جګړې ډګر ګرځېدلی و او په دغې جغرافیه کې ښکېلې ډلې ټپلې د بېلابېلو شتمنو هیوادونو لخوا حمایت کېدې. د جګړو په دوران کې له 2 میلیونه زیات خلک د نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان ته هم مهاجر شول چې په 240 بېلابېلو کمپونو کې په خیمو کې اوسېدل.
د دغه مهاجرو ډیره برخه د پاکستان شمال او شمال ختیځو پولو ته نږدې ځای پر ځای شوې وه. تقریبا 9 میلیون مهاجر په بلوچستان او 1 لک په پنجاب کې پراته وه. د مهاجرینو د نړیوالې ادارې له لوري خورا ډیره مرسته پاکستان هیواد ته د دې لپاره ورکول کېده چې ورغلي مهاجر پرې وپالي، خو هغوی له دې مرستو ډیره بده استفاده کوله. 4مه برخه یې هم افغان کډوالو ته نه رسېده. پاکستان له دغه پیسو نه د خپل پوځ په قوي کولو او افغاني مجاهدینو په روزلو کې کار اخیسته. هغوی یوازې له دغه پیسو دغه ګټه نه پورته کوله، بلکې د امریکایانو له لوري ورسره مستقلې مرستې هم کېدې چې بیا وروسته په مجاهدینو ویشل کېدې. د ملګرو ملتونو سازمان پاکستان هیواد مهاجرو د روزلو لپاره په 1983 کال کې 550 میلیونه ډالر ورکړل. یو کال وروسته مرستې ډېرې شوې، یعنې 600 میلیونه ډالرو ته لوړې شوې. بل کال 100 میلیون ډالر نور هم ورزیات شول. په افغانانو یوازې چینجن غنم او خوسا غوړي ویشل کېدل، خو د وسلو بازار ښه ګرم و او رنګارنګ وسلې په پاکستاني بازارونو کې خرڅېدې. دغه بازارونه د پاکستان په سرحدي صوبه کې چې تقریبا ټول اوسیدونکي پښتانه وه په بیلابیلو برخو کې جوړ شوي وه. 40 مخالفې وسلوالې ډلې پاکستان روزلې چې مرکزونه یې په کویټه، پېښور او پوخانۍ قبایلي سیمه پاړه چینار کې وه. دوی په هغه پیسو د افغانانو د تباهۍ لپاره روزل کېدل چې ملګرو ملتونو د افغان مهاجرو د روزلو لپاره ورلېږلې. پاکستانی مشرانو د دې له ویرې چې ورې دښمنان ورټکوي له افغاني مذهبي جنونیت نه ګټه پورته کوله او د خپلو ګټو لپاره عام افغانان د مذهب له نامه لاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګول. دا خو څرګنده ده چې دا داسې وخت و چې د شوروي د شهرت سرې څپې په نړۍ خپرې وې او سیالان له دغې خبرې ځورېدل. هغوی د کینې په اور سوځېدل او د شوروي بربادۍ ته یې مټې رانغښتې. هغوی هغه څه کول چې په وس یې پوره وه. باید وویل شي چې د دغې جغرافیې شتمن روحانیون چې د ډیری جګړه ییزو ډلو مشران و په ټولنه کې د نفوذ خاوندان و، نفتیانو او امریکایانو اخیستي وه. بدبختانه باید ووایم چې موږ دومره پیسې نه لرلې هغوی واخلو. په هر حال جګړه له وخت سره موازي روانه وه او نفتي شیخانو د افغان په جګړه تیل پاشل او د مخصوصو اسلامي برمنو ډیرېدو ته یې خلک رابلل. دا زموږ له راتلو د 6 کالو د اوښتو خبره وه. هر څه بې پایلې ښکارېدل او هېڅ چا نشو ویلی څه پیښېدونکي دي. افغانستان یوه معما وه، پیچلې معما چې حل ډېر ګران و. که ووایم ناممکنه وه سمه ده. د اسمان شنه کیږدۍ د دې هر څه لیدونکې وه او په مځکه د جګړې او کرکې تور ګرد پروت و. تنکي شوروي عسکران له اروايي نارامیو سره مخ وه. هغوی په لړزېدلو ګامونو او تشو نسونو جګړې ته تلل. د ټوپکونو په ډزولو او د ټانګونو په ګړزا کې یو ډول بېخونده شیان محسوسېدل او هر څوک په نه زړه لګیا و چې جګړه مخ ته بوځي. زموږ ملګري باید په هر حال کې ثابت او محکم پاتې وای. باد، باران، واوره، توپان دا هر څه باید موږ زغملی وای. موږ د یوې لویې امپراتورۍ یوه وړه برخه وو او په کړیز شکل مو کار کاوه. هر ډول چې وي موږ باید هغه څه کولی چې مشرانو مو راته ویل. هغوی ویل مړه کړئ، مړه مو کړل. هغوی ویل وژغورئ، ومو ژغورل. هغوی ویل ووهئ، ومو وهل. موږ هلته هر څه وکړل. خو باید ووایم چې له هغه څه متضاد و چې موږ ته دلته شوروي کې ویل کېدل. موږ ته دلته ویل کېدل چې تاسو د افغانانو ورونه یئ، د بیارغونې چارې به مخ ته وړئ او د عامه ځایونو ساتنه به کوئ. موږ فکر کوو یو څه یو ډول دي، خو کله چې د مسؤلیت دروند بار زموږ په اوږو لویږي خبره سرچپه کیږي. همدغه شان ده کله چې افغانستان ته راننوتو هر څه بیل وه، نه د بیارغونې چارې وې او نه د عامه ځایونو ساتنه. فقط د انقلاب او شوروي د حیثیت ساتلو لپاره مو ډزې کولې. که په هره بیه و، ډېر ځله مو بسته بسته کلي بمبارول، عامه ځایونه مو سوځول. د هر څه له سلوکه د کرکې بوی راته. له هغو لومړنیو ورځو ما ته معلومه شوه چې د افغانستان شوروي کېدل یو خوب دی، ځکه چې دې جګړې سر او پښې نه لرلې.
او په ډراماتیکه بڼه روانه وه. موږ په جګړه کې د کامي قاضي په ډول لوبېدو، عین شان لکه جاپانیانو به چې مقابل لوري د ځان په بیه له ژونده ویستل او د هیواد دفاع به یې کوله. موږ د خپلو مشرانو او زموږ له لاس لاندې عسکر زموږ د امیرینو په مقابل کې خنثی وه. عمل مو کوه او جګړه مو غځوله. د زرپاڼې د خپرونې ډیرو قدرمنو مینوالو، د اوبا ورځو کې مینه ناول لومړۍ برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار جمیل وصال په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې د الله په امان.